راغلی د اوسه پورې ناسته یې تا باندې ستا په ما کې څه کار دی ناسته به یې مه کوه خپل کار سره کار ساته وایي خدای دې قیمې که یو خو دې راله زوی تباه او برباد کړو په لوپرۍ دې راواړو وایي په میلاد کې میلاد رسي ما دله زوی ولې میلاد کړی دی نه به دې وله کولی که نه ته ورته کله وې دې ته مېړه کېږي او دا راوړه او هغه راوړه او دا راوړه او کباب راوړه ډوډۍ راوړه ته دې بوټو ته وګوره د تندې مړه شو دا خو کوه که نه زه ښځه یم هغه مې خاوند دی زما پې حق دی راوړي به راله ته ولې سوځي ته چې د پلار په کور کې مه ته خو به راتلي یم خې ټینګولي چې ته راشي به تا ته ډېره خوشحاله یم اوس راته دلته دا خبرې کې وایي خدای دې پوهه که تا دې پرې پوهه کړي ما ته داسې مه وایه دا خوله دې سمه ښځه وکړې مشرۍ لحاظ کومه د ستا د مشرۍ لحاظ کوم ستا نه ګوره زه ډېره تنګه رالم نه د ډاکټر له د خاوند سره تلی شم او نه د چکر له تلی شم ستا غونته ښځه چې یو سړی کور کې ساتي که نه دقه بېلې لکه زما چې چې ستا غونته کې خواښې که څوک راځي هغه به خدای لیونی کړي ډېر صبر مې درته وکړو تا هم صبر وکړو سمه شه ته سمه شه ګورې کوکو دا سکې دا پیاز رانه تېر شو پیاز درنه تېر شو تا زه د دې پوندونه چې پېژنم پردي جګړې ته جنګ ته یې غوږ کېښودلې که نه او اتلکاري په ځای پرته داسې دا کار مه کوه ظالمې دې کې څومره سخته ګناه د عذاب نه خبرې په هغه جان کې به در باندې غوږونو کې ګرم سیخ ورکړي او هغه له بل تې وباسي شابه که زر کوه دا زر راغونډ کوه سترکاري په حقه حجره کې مېلمانه ناستي او بیا دا کار مه کوه ګورې د اوټونو ورځې بیا رالې خلک به اوس بیا ورونه ټکوي یې ترس بیا ستړی مه شې رالې کښېنه بوقره دې راوړه علم شي په دومره ټایپ کې خو هلیکاپټر تیارېږي تا یو بوقره تیاره نه کړه جینکو په دې کمره کې څه کوئ رستې شوئ په دې ناستو باندې وایي دا خو سړی دی وعلیکم سلام څه وله وکړو زهر وله پاخه که تش راغلی سم وله مه کوه د خوشي لوري اته پیار سره نیغه ناست دی چینی درک نه لګي کور ښه څنګه نوره ښایي که نه دا خفه نه شي دا زما دا کور ودانې ده په پرده باندې پاکه مړه ده ډېره حیاناکه ده که نه ډېره پردناکه ده د مسلمانه دې کلي ولس کې خلک صفت کوي ښه چای بس کې که یخ بس ښه دی وکړه دا میان نه منې بېګاله نه خوري ښه ده بس لاړ شه صحیح ده دا سبا یې ګپ لګو ځه صحیح ده سلام علیکم په مخه دی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څنګه عمر خیر دی ورې ګله پرده راکاږه پرده راښکئ که نه پرده راښکئ لږ صبر سطر مونږ ډېر زیات پرده کې ښي کینې راځئ راوړه کینې ښه مزیدار کینې څنګه یې خیر څه یخ مخ زه به نن تاسو ته داسې پلیټفارم باره کې خبره کوم کم کې چې تاسو په 1 منټ کې ټریډ هم کولی شئ پیسې هم ګټلی شئ د دې پلیټفارم نوم دی پاکټ بروکر دلته ډیپوزټ او وډرا میتھډ ډېر زیات آسان دي او بله خبره تاسو نه په وډرا باندې هیڅ قسمه پیس نه کټ کیږي او تاسو اماونټ په تاسو ته په 5 سکند کې دننه ملاوي پاکټ بروکر کې تاسو د نورو ټریډرانو ټریډینګ هم کاپي کولی شئ مطلب دا ټریډینګ کاپي کوي او پیسې وګټئ دا وګورئ ستاسو د مخې ما دا سټاک واخیستو څو په 1 منټ کې پته ولګي چې ماته څومره منافع وشوله دا تاسو کتلی شئ ماته منافع جنریټ شوه زما په شان پیسې تاسو هم ګټلی شئ بله خبره که تاسو ته څه یره محسوسیږي نو دې کې ډیمو اکاونټس هم شته چې هغوی تاسو له $1000 درکوي د ډیمو ټریډینګ دپاره چې په هغې کې تاسو خپل پریکټس وکئ او بیا خپل ریل اکاونټ ته سویچ شئ تاسو زموږ په پرومو کوډ اسحاق باندې 30000 یا د 30000 نه زیات ډپازټ کوئ نو تاسو ته به 60% ایکسټرا بونس ملاویږي نو هم انتظار د څه خبرې اوس لاړ شئ ایپ ډاونلوډ کړئ او د پیسو ګټلو موقع ترلاسه کړئ خیر څه یخ مخ چای مې څه بس کې نه ښه یو پته نه لګي غیبې بیخي نمبر دې بند دی تاسو چېرته د چا تپوس کوئ غټ خلک یې نو زه خو ترین کوم خو نمبر دې بند راځي نمبر هغه خو نمبر ما بند کړی دی سیم مې خاوند سره دی او دا څوک ده دا خو مې خورزه ده ګلورین نوم مې دی دا څه ورکړې مخکاره که مړي مخکاره که دا خو زموږ خپل سړی دی ورکړې ده که نه نه مو دا ورکړې او دا ورکوه ورکوي زه به پې سوچ وکړم څه پکار دی وایه
مړ ته بله فیر تا مال سی دغه نه ورا کړې برقه دا فیر داسې برقه راکړه هغه نوې دغه چې اوس راغلی ختم اسکاپ والا خک والا ټی والا بدل کړم خشیز بدل درکړم عمره ګوره خسیز راواله دا وګوره دا مې اوس یو کس له راغستې وه ډېره مزېدار او ډېره باندې بورکه ده ښه او دا ورسره هغه اسکاپ دی ټیک 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 السلام علیکم څنګه ښه صحت نه یو بوکړه راخلم مهرباني السلام علیکم چودري څنګه ښه صحت دې ښه دی برابر یې لکه په دې بازار کې دا څه حل دی ظالمه دا بېنه وه دا ښځې خو ډېرې ګډې وډې ګرځي ایا پرده ختمه شوې ده زما د ښځې نه کور ودانې نه زار شه داسې پرده کوي مسلمانه سمه پرده کوي که نه او که نه بس یو بوکړه پسې رالم یو بوکړه لاله راواخله مزېداره غونته کړي هلکه برکه ورته وښیه خیم وته ته دا وګوره دا نوي ډیزاینونه دي او ډېر ښه ډیزاین دا په څو دی دا به ستا لپاره چې کوم دا به یې په دا لږه مړه بل راواله سمه برقه راواله سمه څه سکونډل کې مړی دا اوس ښه ده که نه مړه زما هغه فورۍ څه پکار دي خاوند چې کوم دی هغه دونه فورۍ څه پکار دي ای سړی ښه هغه څه ودرېږه هغه ته زرانه وراړي پردۍ زرانه دي هغه ته ځه هغه ته دا نیکه دا سړی هغه ته کېنه سره کېنه لږ شه دا دغه دی دا مې کور ودانې ده خاوند مې نیکه مې دی کېنه کېنه جي کېنه ښه ده چې راغلې په دې مې داسې یو 15,000 روپۍ قرض هم دی نو هغه به هم راړه 15,000 روپۍ قرض وا هر هفته کې راځي 300 روپۍ سامان وړي تا ته پته نشته ته لږه خوا لاړ شه د دې سره زما لږې خبرې ښه جي ښه زما را قرض هم ورسره صفا کړه نه دا دکاندار ستاسو دی دا خو زما رور دی د رور په ځای مې دی په هغه چودري میدبار شته خو په ده خو مې بیا نه چې ته زما د تره د زوی نه پرده کې که نه نو دا ستاسو دی چې تا بوقره هلته شغولي زما تره زوی څه خو چې په خیر کې او چې ده سره یې بوقره دي ښه شیخه زما هغه قرض قرض سره به زه وروسته ځم السلام علیکم ګل جمعې وعلیکم سلام علی ګل پوشنګ ستړی موتی یا چې نه دی وخت پاسو بس کې مړې ګل کېنه کېنه دې بر سرته کېنه ښه څنګه نه خوارې مې راته چې ګوره بیخي زمونږ اوس نه راښکاره کېږي مړې خورې بس زړه مې مراز پړه زړه مې مراز پړه داسې یمه که نه داسې قپې کوراله انګور دا زړه او دغلته دې واده له ورغلي ومه وی د انګوریانو خو راته نوم وانخلي په تندر یو شي لرې شي هغه دې ما نکلاچۍ ته بونت داسې خفه شوم خورې چې ستا دا مې واورېده داسې په ډاګه ته دې زوی پرېښودې نو دونه د خدای د په دې سر ګلې ونیسي دونه یې تا ته نه کته زامن خو د اوسان دي خو دا ښځې مو سره نن سبا بې غیرته شوي دي په شلغ نوم یې راته ما کړه د انګوریانو لرې کوه سر مې خوږي یا ګل جمعې چې د بلې نه دې خبر کمه دغه د زیرشاه دي واده له ورغلي و دا عدنان دی نه دی هغه تور عدنان اپی کې عدنان ایخ یا دغې وشو خو داسې ناوې ناسته وه داسې بېنوه او داسې پې خفه شوم د اړه مې داسې وجړل یا خورې سیم وله نه وکړي نو هغې خو داسې لاپې کولې زمونږ که راغلې وه و چې مونږ وله داسې سرګان او داسې لوښي او داسې پلنیچل او داسې میخېګانې به پکې حلالو چپ شه خورې سیم نه وکړي خوشکه وریجې کړې وي وریجې د خوراک نه وي او ناوې له 2 پیالې یوه ډونګه او یو بل دغه کاسه کړې وه ما مو ته ناوې پویه کړه ښه دې وکړه لرې که دا خلک دې میرا چیچي نه شي کولی ولې لاپې ولې لاپې کوئ ما ورته پویه کړه ما یې داسې زیاتی د سره وکړو پلار کور هم داسې وکړو او ما د خاوند کور هم داسې وکړو ما چې ټک کار ولې ونه کړي مکه ښه دې کړي د سړي جینې لا دې چې پیدا کړو ما له پکې پټونه باسي نه ګل جمعې تا له پکې پټونه وباسم دا خو راله خاونه یې پونګ واغې
واپس 4 لکه روپۍ وشو. آیا په 4 لکه روپۍ داسې خاوند دې خدای پاک هر چاله ورکړي. آمین آمین. خاوند دې ډېر تکړه دی. ها. ګوره ته ډېره خفه کېږه مه، ګوره ته خو ټوله په کوڅو کې ګرځې. مړې دا خوله دې ونیسه. ګوره که خدای دې خوله ماته کړه. ګوره که زه هغه ګلورینې ته اواز کوم چې لږ چای وڅښو ښه؟ چای خو نسکم خو زه به لږ وڅښه. ښه زه به څه گلبرینی ای زویا ای گلبرینی الله په لښتو کې را پرېوځي. دا بیا څه کوي؟ کوټه کې یې وساره منډې کوټه کې کوټه کې ګورم خدای دې د امیراته کې زړه یې راله وچوکاڼه ده. خدای دې غرقه نه کړي. ای ګل پوشانګې ته کار مه کوه، زه یې کومه خو هغه جینۍ بار ته اوتې ده. له چای دله زه کوم ته لږ انتظار وکړه ښه؟ بار ته اوتې ده. بار ته اوتې ده، زه له چای کومه. نه بس ځه ته مه کوه، چای مه کوه ځه. ته کښېنه ډېر وخت بس راغلې مې راده زه شي. ورځم، زه به دا لور دې ده بار ته اوتې ده. واه لکه بار ته اوتې ته انشاءالله. نو څه کښېنه زه د چای کوم. نه کور کې نه وه، کور دې پسې وکته. کور مې وکتو نشته دی را به شي خیر. وای خورې زه ورلم ځه. ای جینۍ نه په ما نه وخته دی به ځه. ډېره تعدي کوي نو دا اوسنۍ چې کوي ولا بیخي په ځای نه ټینګېږي. جینۍ ووته. علي داسې ښایسته ټیپر دی، دا خو د عرب ماما دی که اوس یې وړم آرام دی خو یې به نه یې وړمه چې تپوس دې وکړمه بیا به یې ورله یو سمه. سلام علیکم خورې. الله ستړی مه شي. جوړ خی جوړ خیر دی. مړې خیر شه. مړې خیر چېرته دی خورې؟ هله زر کوه. دا هغه ځای نه د پسې رالمه ډېره لرې نه، خو دا خبره ډېره زیاته ضروري خبره ما چې تا ته یې وکړم، خبر خو نه یې که نه؟ نه د ګل جمعې هغه لور نه ده، هغه خو لاړه دونه لکه یې وله وکړله. واو زه ورکره ورغلي وم، ټول ځای نه یې پسې وکته او جینۍ نشته اوتې ده. وایي دا دې راته څه ووي؟ خدای ګوکه دې کې درته یو خبره دروغ یم، ما دې خدای ووایي حقیقت دی. حقیقت نه سور حقیقت دی. نو تله به نه چې هغې پکې اکۍ کې وکۍ کوله دې سکول ویلی دی او زه بې تعلیم یافته له ورکومه. یا د هغې په کامران کې څه چلو چې د هغې مور پسې لاړه دې ورته چې دا ماشوم دی، هغه خو د 4 کالو دی، صرف قد یې لږ وړوکی دی. په دغه کې څه چلو ملک کې ملک لی نه ورکوله، صرف د دې قد وړوکی، دا سکولی ده مګر دقه سیخه ده خورې. وایي دا دې څه ووي؟ داسې خفه خو نه وه که نه، داسې یې وجړله. زه چې ترې وتم ما ته دومره وجړل وي جینۍ ووتله او ډېره زیاته خفه یم، پوز یې رانه کټ کړه. ای خورې زه د نظم که نه یو 2 کوره د هغوی کره ورځم، خو ګوره دا خبره ته چاته ونه کړې ښه. وایي زما دې خدای خوله ماته کړي که زه یې چاته او که نه وکړمه. زمونږ رشته داره زه پرې خفه کېږم. خدایه پاکه دا جینۍ صحیح سلامت کور ته راغلم. علي دا ساک به وروسته وکړمه او زما دا خبره مې د دماغو نه ونه وځي، زما چې د علي شاه مور خبر کړمه. وایي خدایا دا خو یې را باندې نوی غږ وکړو. خدایه پاکه څه چلو کړو، دا خبره هم ضروري ده. یلکه ولی په خیر جوړ تکړه زویه لاس میلاو کړه. مور دې کور وه؟ زویه ستا د مور سره خو زما نه لګي که نه، مونږ ورسره جګړه کړې، تا ته پته ما سره یې نالګي ده، خو ته به داسې کار وکړې په یاد سره. ورته ویې دغه راغلې وه که نه ګلپوش رنګه ترورو، ویې ویلې چې دغه ګل جمعه نه ده د هغې لور د کوره اوتې ده ښه، دا به ورته په یاد سره وویې تا په خوله څوک اعتبار کوي؟ ته خو زمونږ د کلي غټ شیطان یې. میرات شي ای میرات شي دغه د مور په شانتې ګز جبه یې د خدای دې میرات که. خدایه پاکه سنګلې اوس په دې وخت کې چېرته لاړې. هلو السلام علیکم. څنګه مسکان ترور ښی جوړې؟ یو خبره مې درته کوله، سنګلې نه وې که نه خو بس اواز هم کټ کېږي، خو ما چې دا خبره درته وکړم ډېره ضروري وه. واو خبر خو نه یې که نه؟ ګل جمعه نه ده د هغې هغه لور خو ووته، داسې یې وجړله چې زه ورغلي وم، داسې جام اوښکې راته تویېږي. ما هغې کې رانږدې کړم، څه به وکړو جینکۍ دې هم داسې نه بس د مور پوز یې کټ کړله. دغې تا ته مې وویل که نه ګوره ته یې چاته ونه ویې ښه او که نه ګورې هغه ښځه ډېره ښه ښځه ده ښه. ټیک ده زه بیا درشم، زه اوس بیا ورځم لږ دغه ورځم که نه چې تپوس وکړم چې څه پیدا شو او که نه ښه.
زه السلام علیکم یعنې پېښټاخ ته ډېره مه کښېنه ښه ورېږه چې دې بلې ته مې میلاو کړم سبا پسې کور ته ځم هلو السلام علیکم څنګه کینډي ترور ښایي خبر خو نه یې که نه دا دغه نه ده ګلجمه نه ده ځان ته چې ډېره دغه وي حیاداره وي په لور یې چې پردې راچولي وي زما لور داسې ښه ده او وي داسې دغه کوي ستر کوي راشه دونه لکۍ وله وکړله دومره لاړه سودیګو سهار تلې ده زه ورغلی وم 2 ورځو نه غیبه ده یجینۍ و چاته وایم ما صرف تا ته داسې راته وژړل داسې راته ګلجمې وژړل دا زړه مې داسې خفه شو زه ته چاته ونه وایې ښه زه بس څنګه چل دی دغه مغه راځي که نه هغه لایو دی که شیشې دغه کې که نه ښه زه سمه ده ځه ته چاته ګورې ګډه وډه نه شي ښه په تا هم زما شک دی السلام علیکم ځم چې 3 کورونو ته ووایم نور چاته نه وایم السلام علیکم مورې وعلیکم سلام ګلورینې لورې چېرته تللی وي تللی ومه زیباګل ترور ناجوړه وه هغې له مې چای وړې وه دا خو دې ښه کار کړی د ګاونډیانو حق ادا کول ښه خو ما نه به دې لږ تپوس کړی دی تاسو ښکاره نه وئ نو بس ما ویل زه راشه چای وله یو ښه دې کړي پخوا به دا څیزونه نه و لورې خو زه شکر دی په تا کې هغه د نیا د وختو هغه خوی در پکې دی دقسې د ګاونډیانو خیال ساته زیباګل ترور ډېره زویپه شوې ده ګوره ډېر خیال یې ساته او ګل پوشرنګه راغلې وه هغې دې تپوس کوو نو دقسې بېنوا بې چی ولاړه ما ته وی چې دا څه شوله ګلورینه ما ورته هغه نشته دی خو بس ته هلته تللی وي خو ځه دقسې د ګاونډیانو خیال ساته ښه دا لوښي وینځه ورشه پاسه ځه ګاونډیانو حق ادا کول ښه الله دې زما دې لور له ژوند ورکړي بس دا هم داسې ښه ده ازادي ورکړې وه لور له لا به نه السلام علیکم ګلجمې وعلیکم سلام ستړی مه شي څنګه ګلجمې څنګه یې ښی کلوم دې نه ډېره مه رانږدې کېږه وایه بیا ورسه پسې رالي ګلجمې ما وی خوله خو باندې مې دا خبره نه راځي خبره ډېره زیاته غټه ده او زما خوله وړه ده خو ما یې چې ستا هغه لور چې تلې وه که نه ما یې چې څه چل وشو راله خولم دې دومره ده او خېټ هم دې دومره ده زه خو لا په تا پسې کور ته درتلم تا خو زه په شرمونو کې وشرمولم په دې خپل کلي کې خدای دې غرق او پرکه که چې په خبره باندې دې ځان نه پوره کړی نو ولې بق بق کې ټول مخلوق دې را باندې خبر کو یعنې راته چې هغه ګاونډیانو کې هغه زیباګل ترور بیماره وه د هغې تپوس ته ورغلې وه چای به له وړی یا خورې خبره مه پټه وه ابتېله خو به تلې وه جینۍ دا خو له دې سمه خو ته وګڼې دا خو له اوس رانوم ګورې ښځه 3 ورځو له خو تلې وه په شرمونه وشرمېږي خدای دې په میراته کړی تور سره لاړه شي په امین پسې توره لاړه شي زه وایم نه وتلې ته وې تلې وه امین پسې به تا او ستا لور لاړه شي خبره داسې ده که نه ته خو په عبدالحق پسې یو پیره تلې وي عبدالحق پسې به ته تلې ته خو په عبدالحق نه ته خو په اتل پسې هم تلې خبره مه پټوه سمه خو ته وه زه وایم چې لور مې صرف 2 ګنټو له ورغلې وه د هغې خدمت له دا بیګانو خدمت چې کې په هغې کې ثواب دی ښه ثواب دی دقسې ازادي دې ولې ورکړې وه چې دونه لکۍ دلې وکړي ته هم دغسې ته ورېږه چې زه اوس ستا میراته بوځم دقسې بوځي ما لور ماشاءالله هغه د بوډایګانو خدمت کوي ستاسو غونډه کې د ښځو نه دا معاشره خرابه ده هر خبره غلطه خو خوروئ هر خبره غلطه خوروئ ته ورېږه چې زه بیا ستا د خېټې دا پوستکی پیړ کړم په خېټو کې م خبرې نه ټینګېږي د وړې خبرې نه غټې خبرې جوړه کوي دا داسې ښځې چې وي نو ستاسو د قسم ووایي مړې کوئ مې پرېږدئ په دې معاشره کې